دیم که د ترهیب خبره د ډار خبرې دیم دواړه خدای پاک مکرر ذکر کړي دي خو په ابا اکثر الناس انکار کړي د اکثر د خلکو الا کفورا مگرم سرکشي کوي ناشکری کوي وقالو وای د مکې معظمه سرداران راټول شو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې د نبی علی السلام سره به خبر وکړو به څوک ورولېګل او راوي وخت ورته ګوره یو خبر درته کوم موږ تاسو ته چې بیا سبا موږ د تا په باب کې معذور یو کوم وجلې چې خلک بیا موږ ملامت نه کی اول خو خبره دا درته کو چې دا تا په څه بنا کړي ته موږ دین ته جهالت ویایې موږ خدایانو ته باطل ویایې موږ ته لیونی ویایې د موږ تنقیسونه دي شروع کړي دي چې دا کوي نو دا پرېږده که دا نه پرېږدي بیا دومره مرحله کې دا ده موږ ته الله او ملایکې مخامخ راوله چې د تا د نبوت تصدیق راته وکړي که هغه نه کوي بیا درېیمه مرحله دا ده چې بیا نو موږ ته دغه غره نه سره زر جوړ که دغه غرونه لرې که د مکې معظمې چې موږ ته وطن آزاد شي موږ ته چینې روانې که ویالې روانې که بیا خو دا راوښیه وایي د نبي علیه السلام د تره یو زوی و بدبخته نبي علیه السلام ته ویې چې ګوره د انصاف خبره ده وکه یوه ومنه کنې د تا دین نه منم نبي علیه السلام د هر یوه په جواب کې دا ورته ویي زه خدای پاک د دې دپاره رالیږلی یم چې خلکو ته د جنت زیری ورکم او د جهنم نه ویره ورکم د دغه دپاره مبعوث یم زه د خزانو مالک نه یم چې خلکو ته سره زر ورکوم یا چینې او ویالې ورته روانوم یا غرونه ورته لرې کوم یا الله دوی ته وروینم یا ملائکه دوی ته راولم زه د دغه هېڅ مالک نه یم د ما ذمهواري صرف دا ده چې زه تاسو ته د خدای پاک دین بیان کړم نو وقالو دوی بدبختان ویایي لن نؤمن لك موږ ایمان راوړو تا ته حتی تفجر لنا فی الارض ینبوعا تر څو پورې چې ته جاري کې موږ ته په دغه مځکه کې چینې روانې او تكون لك جنة یا د تا دپاره باغونه وي من نخیل د خرما و عنب د انګورو فتفجر الانهار بیا وبهیې ویالې خلالها په مابین د دغه باغو کې تفجیره په بیولو سره او کنی عذاب را باندې راوله او تسقط السماء یا را باندې راوغورځوه اسمان کما زعمت لکه ته چې دا ګمان کوې علینا په موږ باندې کې سبن په راغورځولو سره ټوټې ټوټې که راوغورځوه او تأتي بالله والملائکة قبیله یا راوله الله تعالی او ملائکې موږ ته مخامخ ښکاره چې ویوینو او یکون لک بیت یا د تا دپاره یوه کوټۍ من زخرفن د سرو زرو نه او ترقا په سما یا وخیجه اسمان ته چې موږ دی وینې په زینو کې خو ولا نؤمن لرقیک موږ ایمان راوړو د تا خطلو ته چې ومخیجي بیا دې نه منو حتی تنزل علینا کتابا نقرأه تر څو پورې چې تر نازل کې په موږ باندې یو کتاب چې په خپله یې هغه تلاوت کو قلت ورته یا سبحان ربي پاکی در رب ما حل کنتو الا بشر رسول ازنه مگرم یو انسان یم رسول یم دا خو تصرفات الهی دی د خدای مقام خو ماته ما ثابته وای چې زه چینې درته پیدا کوم غرونه درته سره زر کوم یا نور کوم وما منع الناس چې ما منع الناس چې منې کړي د خلق ان یؤمنو چې ایمان راوړي اذا جاءهم الهدى چې دوی ته راشي هدایت نه دی منې کړي الا ان قالوا مگرم دې خبرې چې دی وایي ابعث الله بشرا رسولا ای لګلی د الله تعالی انسان پیغمبر لګلی انسان څنګه پیغمبر شي الله تعالی عقلي دلیل دی ته وایي که په مځکه کې ملائکه اوسېدی الله وایي ما به ملائکه پیغمبر ورلېږل ځکه د استاد او د شاګرد په مابین کې خو مناسبت ضرور ده چې په مځکه کې انسان اوسېږي خو انسان به ورته پیغمبري چې استاد او شاګرد خو سره وویني په خبر خو سره پوه شي قل لو كان في الارض ملائکه تورته کوي په دمځکه کې ملائکه يمشون چې د ګرځېدای مطمئنین آرام نیون کې په دغه ځکه کې لنزلنا عليهم من السماء موږ منازل کړو په دې باندې له طرفه د اسمان ملک رسول ملائکه به من پیغمبر ورته را لګلې و قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم تورته اے حبيب دې ما دې ته چې بس الله تعالی شاهد په ما بین د ما او د تاسو کې چې الله ما نبی بولې تاسو منی کنه منی انه کان بعباده خبيرا بصيرا بشک د الله تعالی په خپل بندگانو باندې خبردار او لیدونکی ده
ومن يهد الله هغه څوک چې الله هدایت ورته وکړي فهو المهتدي نو دغه سړی سملیار مندونکی ده ومن یضلل او څوک چې الله یې ګمراه کړي فلن تجد له اولیاء فلن تجد تبنه کې پیدا لهم دی لره اولیاء دوستان من دونه غیر د الله تعالی نه ونحشرهم یوم القیامة او راجم بکو موږ دغه کافران په ورځ د قیامت علی وجوههم نسکور تون کې بي په مخو باندې عميان وړاندې وبکمن گونگیان و سمن کانا مأواهم جهنم ځای د استوګي جهنم ده کله ما خبت کله چې دا اور ټیټ شي زدناهم سعیره ورزیات په کو په اعتبار د تیزولو د اور سره لمبو سره په قیامت کې به دوی راپورته شي نسکور علی وجوههم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په ورځ د قیامت د خدای پاک حضور ته چې خلک ورځي درې قسمه وي بعضې به سپاره روان وي چې د الله مقرب بندگان دي نږدې بندگان دوستان دي بعضې به په خپل پښو روان دي چې اصحاب الیمین ورته ویل کېږي څه نیکۍ څه بدۍ دواړه کړي خو بعضې به داسې نسکور روان دي په سر باندې چا ورته ویلې په سر هم تګ کېږي وایي هغه خدای پاک چې په دې قادر ده چې په پښو سړی روانوی شي هغه په ده قادر ده چې په سر هم روانوی شي دوی اعمال دغه منوره چهره مخ مجمع د انوارات الهیه و د دغه به حرمتي کړي و بوته یې کا سجده یې پکړه نو الته به ذلیل کې په سر باندې بروان وي که ازغای بوټه تیګه مخ تراتله په دغه مخ به لري کوي اوس خو موږ مخ ساتو د ضرر نه الته به په مخ دغه شان لري کوي ذالک جزاؤهم دغه عذاب جزا د دوی ده بانهم په سبب د دې چې دوی کفروا بآیاتنا کافران شوي وو د موږ په آیاتو باندې وقالو ویلې اذا كنا عظاما آیا چې کله موږ شو اډوکي ورفاتا او میده میده خاورې شو ورژول شو انا لمبعوثون خلقا جديدا آیا موږ به بیا راژوندي کیږو پر پیدایښت نوي سره هلته نه منل نو اوس به دا حال وي اولم یرو آیا نه ګوري دی عبرت نه اخلي چې ان الله الذي بشک الله اغذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او مځکه قادر ان الله الذي خلق هغه خدای چې پیدا کړی دی اسمان او مځکه قادر دی علی ان يخلق مثلهم چې پیدا کی په مثل دی باندې وجعل لهم اجلا او ګرځولې د الله تعالی د دې لپاره یو نیټه لارې به په هیڅ هیڅ شک نشته په هغه نیټه کې چې ورځ د قیامت فابى الظالمون منع کړی د ظالمانو الا کفورا مگر په ناشکری او په انکار سره قلت ورته لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي کچېره تاسو مالکان شئ د خزانو د رحمت رب د ما دومره بخیلان یې اذن په دغه وکه لمسکتم خشیت الانفاق تاسو به بخل کوئ منع براوړئ صدقات به نه کوئ د ویرې د خلاصېدن نه چې د ټولې دنیا مالکان شایم بیا به هم صدقې نه کوي چې خلاصې بشي وکان الانسان قطورا د انسان زړه تنګی چې کوم شی جمع کړي په هغې زړه تنګ بیا زړه نه پوهېږي چې بل ته یې ورکړي ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات په تحقیق سره ورکړي موږ موسی علیه السلام ته نه معجزې ښکاره فاسأل بني اسرائیل ته پوښتنه وکړه د بني اسرائیلو نه اذ جاءهم کله چې راغی موسی علیه السلام دوی ته فقال ویل له دته فرعون انی زه لاظنک ګمان کوم په تا باندې یا موسی ای موسی علیه السلام مسحورا چې په تا باندې جادو شوی ده بني اسرائیل ته موسی علیه السلام ته نه معجزې خدای پاک ورکړې وې واضح فاسأل بني اسرائیل او یو قرائت داسې راغلی ده چې صيغه د ماضي ده فسأل بني اسرائیل چې نبی علیه السلام بیا پوښتنه وکړه د بني اسرائیلو نه یو خو امر د پوښتنه وکړه قال لقد علمت موسی علیه السلام بیا ورته ویل فرعون ته ته ښه پوهېږې په خپل زړه کې چې ما انزلها اولئ چې نه دي نازله کړي دغه نه معجزې الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانو او د مځکې بصائر چې ښکاره هر یو دلیل د ما په نبوت باندې خو ان زه بیا له اظنک ګمان کوم په تا باندې یا فرعون ای فرعون مسبوره هلاک کړی شوی د ورته ویل ته جادو شوی دا ګمان کوم د ورته ویل زه دا ګمان کوم چې ته به تباه کېږې تباه کړی شوی فاراد اراده وکړه فرعون ان يستفزهم من الارض چې وخوري دغه بني اسرائیل دغه مځکې نه فاغرقناهم یعنی بسوای خلی وای باسي فاغرقناهم دی مغرق کړ ومن معه جميعا هغه څوک چې فرعون سره ټول مغرق وقلنا من بعده بیا موږ ویل ورسته د غرقدن د فرعون نه
لبن اسرائیل بن اسرائیل ته اسكنوا الارض تاسو وسوسېږئ په دغه مځکه کې فاذا جاء وعد الاخرته کله چې راشي وعده د آخرت جئنا بكم لفيفا نو راتګ به وکړو موږ په تاسو باندې ګډوډ سبتیان قبطیان ټول به په محشر کې بیا یو ځای دا فرعونیان چې نن د خدایي دعوه کوي تا مظلومان چې بن اسرائیل د دیغو د غلامي حیثیت لري ټول به د خدای پاک حضور ته یو ځای کېږي وبالحق انزلناه په حق سره نازل کړی د موږ دغه قرآن عظیم شان وبالحق او نزل او په حق سره نازل شوی ده د اول نه تر اخره ټول محفوظ ده وما ارسلناک موږ ته نه لګل اے نبی علیہ السلام الا مبشرا مگر رمزیر ورکونکي مؤمنانو ته په جنت باندې ونذیرا او ویره ورکونکي کافرانو ته په جهنم باندې وقرانا او قرآن چې ده فرقناه موږ لګ لګ نازل کړی د پتا باندې لتقرأه على الناس چې د دې لپاره چې ته ولونه په خلکو باندې علا مکسن په آرام سره ونزلناه تنزيلا نازل کړی د موږ دغه قرآن په نازلولو سره د الله عظیم کتاب قرآن عظیم شان په 23 کلو کې په پیغمبر علی السلام باندې کامل شوی ده دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه غټه معجزه قرآن ده الله تعالی تعلیم د نبی علیه السلام په قرآن عظیم شان کړی ده الله ورخو د حسب وقایع او د ضرورت او مصلحت په انداز باندې آیاتونه نازلېده چې زده کړم آسان شي ټول کتاب په یو ور باندې لکه اول سر کې موږ تاسو خبرې کې کړې په یو ور چې ټول سپاره یو سپاره ویم را باندې بوت شي چې ټول دې سپاره قرآن عظیم شان نازل شي بیا به څنګه څوک په پوي شي قل آمنو به او لا تؤمنو ته دې ته ویا ایمان راوړی په د قرآن عظیم شان کې نه راوړی خو دا قرآن حق ده ان الذين اوتوا العلم من قبله بشک هغه کسان چې هغه ته ورکړل شو د علم په خوا د قرآن عظیم شان نه اذا يطلع عليهم کله چې تلاوت شي په دې باندې دا قرآن عظیم شان يخرون للاذقان سجدا دوی لویږي نسکور پریوزي په دغه ځکه باندې په زنو د زنو نه مراد دغه زن لوري ده چې سجده کوي خو سړی خو لاندې طرف ته ټیټیږي په داسې حال کې چې دوی سجده کوونکي ويقولون وی سبحان ربنا پاکی د رب د مخته ان کان وعد ربنا لمفعولا بشک وعده د رب د مخته چې د هغه خامخا کېدونکې ده ادغنا هغه علما د بنی اسرائیل چې هغه په ایمان باندې مشرف شوي تاسو معنی کوي نه معنی خو هغه خلک چې قرآن واوري هغه به عمل پکې د سجدي آیات راشي نو دستي سجده کوي ويخيرون للاذقان نسکور پریوزي پمزکه باندې تندي پمزکه باندې لګي ليبكون په داسې حال کې چې جاړي ويزيدهم خشوعا او ورزياتي دغه اوریدل د قرآن عظیم شان دی لره عاجزي آیات سجده ده دلته مفسرین لیکي چې د نیکو خلقو صفت خدای متعال وکړه په دې باندې چې یو طرف ته عمل کوونکي دی په قرآن عظیم شان چې قرآن واوري ایمان سره عمل موجود ده دوم طرف ته د ژړا خبره ذکر کړه چې تلاوت قرآن کوي ژاړي نو دلته ویل دي چې د آداب د قرآن عظیم شان دا د چې ژړا یې ورسره چاته چې ژړا نه ورځي په زور د کیفیت ژړا په ځان کې پیدا کوي هغه دا چې د قرآن په مضمون کې د تدبر کوي د عذاب خبره د ثواب خبره دا چې سړی د عذابو خبرو کې سوچ وکړي او خپل ګناهو ته متوجه شي په زړه کې رقت پیدا کیږي د خدای نه ډار پیدا کیږي نو بیا ژاړي دا چې سړی د جنتو خبره د هغه ثوابو د نعمتو خبره واوري او په ځان کې کمزوري ویني افسوس ورته درېږي ژړا ورځي نو سړی د په دغو کې سوچ کوي فکر کوي چې تر څو پورې ژړا ورته پیدا شي او ژړا د قرآن عظیم شان سره د خدای پاک د ویرې په نیت نه د ریا په نیت باندې دا بیا ډیر لوی اثر لري چې مخکې موږ ویلو چې کومه ژړا چې د خدای د ډاره وي دلته حدیث مبارکونه را نقل کړي دي وایي دوه سترګې په یو روایت کې راغلي دي چې په اور د جهنم باندې حرام دي یو هغه سترګه چې په جهاد کې د شپې په پیره کې بې خوبي تیره کې دا کوم مجاهدین ورونه چې د شپې ولاړې پیرې کوي بې خوبي کوي دغه سترګې په اور د جهنم حرام دي بل هغه سترګې چې د خدای د ډاره وژاړي خو په یو روایت کې درې سترګې ښوولې دي چې درې سترګې په اور د جهنم باندې حرام دي دوه دغه ښوولې دي چې یو د جهاد په پیرو کې چې بې خوبي تیره کړي بل د خدای د ډاره ژړلي بل د محارمو نه بندي کړي چې پردۍ ښځو ته نه ګوري په محارمو نظر ولګي د سترګې ټیټې کې
نبی علیه الصلاة والسلام چا چې په پردۍ ښځه نظر ولګېدو دستي سترګې ټیټې کړې خدای پاک به په ایمان کې حلاوت نصیب کړي خوند به شوق به بیا په عبادت کې ورته نصیب کړي دغه نظر وای په زهر و ککړ غیشی د شیطان د چې انسان په ولي په زهر و ککړ چې څنګه د سترګې ښایسته ته پردۍ ښځې ته وینوې دستي زړه ته لاړ شي محبت چې زړه ته محبت لاړ د انسان د خدای پاک محبت وځي ځکه زړه د یوه محبت ځای ده په دوه محبتو جمع نشي پکې کېدی چې څومره د دنیا طرف د خواهشاتو محبت په زړه کې راځي د دین محبت د زړه نه وځي د الله محبت د رسول الله محبت د قرآن محبت د نیکو خلکو محبت د آخرت محبت او فکر دا د سړي د زړه نه وځي حضرت پیغمبر علیه السلام دعا کوي په دعا کې یا الله یا رحمان وي ابو جهل لعین خلکو ته وی موږ د دوه خدایانو نه منکې د خپل دوه خدایانو ته نارې وي الله تعالی آیتونه نازل کړه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن تو ورته وی دوی ته بوله تاسو الله تعالی یا بوله تاسو رحمان ايما تدعو چې په هر نامه یې بوله فله الاسماء الحسنى د الله د پاره نیک نومونه دي چې موږ تاسو قرآن عظیم شان په پاڼه اول بیاز کې الته نوي نومونه لیکلي دي د خدای متعال دا د الله نومونه دي ذات نه د متعدد دی خو په تعدد ذوات قائل دي دام خدای دا دام خدای دا دام خدای دا بوتان دي مجسمې دي جوړې دي او هر یو ته خدای وي حضرت پیغمبر علیه السلام به قرائت په زور ویلې مشرکینو به د باندې واورېده نو قرآن ته به کنځا شروع کړي جبرائیل امین ته به کنځا شروع کړي الله تعالی نبی علیه السلام ته قرآن عظیم شان دومره په زوره مه ویایه چې د باندې د کوټو نه غږ وځي او بیا کفار بیا ادبي کوي خو دومره هم سوکه مه ویایه چې شاګردان یې نه درنه اوري فایده نه درنه واخلي جهر متوسط کوه چې دا نږدې اوري ازدای کې معنا کې تدبر او سوچ وکړي د باندې نه وځي یا وای ترغیب د دغه جهر متوسط شو یا دا معنی په ټولو لمنځو کې جهر مکوه په ټولو کې اخفا مکوه حالاتو ته ګوره په کوم وختو کې چې کفار دی باندې ګرځي هلته سوکه ویایه قرات لکه د ماسپښین و مازدیګر په وخت کې په کوم وختو کې چې دی یا په خوراک لګیایي لکه ماښام یا په مجلسو لګیایي لکه الماخستن یا ویده یې لکه سهار پیغو کې بیا په زوره ویایه ولا تجهر بصلاتک ډیر ظاهر والی مه کوه په قرائت خپل باندې د لمانځه نه قرائت واخیستی شو ولا تخافت بها او نه ډیر ټیټوالی کوه په قرائت خپل باندې وابتغ بین ذلک سبیلا ته ولټوه په مابین د جهر و اخفا کې ولیار متوسطه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ويا اي نبي عليه السلام چې ټوله ثنا صفت هغه الله لره چې نه دی نیولې څوک هم په زویګلوي باندې لکه يهود چې وایي چې عزير عليه السلام لعیاذ بالله د خدای پاک زوی ده ولم يكن له شريك في الملك او نشته د دې لپاره شریک په سلطنت او په بادشاہي کې لکه مشرکان چې وایي ولم يكن له ولي من الذل او نشته هیڅوک دوست الله لره لوجه د عاجزي لکه کتابیان چې باجی وایي وکبره تکبیره لوی بیانوه الله تعالی ته په هر وخت کې په لوی کامل سره کله یو څوک کار کوي په کار کې عاجز شي بیا د بل کومک ته ضرورت وي خدای پاک داسې نه ده چې د اسمانو پیدا کولو مځکو یا د غرو په پیدا کولو کې عاجز شوی یو چا سره کومک تر وخت نه الله تعالی نه اولاد لري نه شریک لري او نه د عجز د وجه نه کوم دوست لري چې هغه ته پیشنهاد وکړي چې ته خو دلته اوس کومک را سره وکړه نه الله ته هر څه نقصان لوی ده او په کامل لوی باندې لوی ده د هغه خو درېم رکوع پورې دا لاند که نه باندې بوش کېږي خو نه ما خو کتلی ده تر درېم رکوع پورې سلط ته رسېږي بیا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا دا سورت کهف ده مکی سورت ده اتویشتم آیات او د درې آیات نه تر یو سل یو آیات پورې دا مدني دي مجموعه یو سل لس آیات ده 12 رکوع ده الحمد لله الذي
ټول ثنا او ثنا صفت چې د هغه خدای لره ده انزل على عبده الكتاب چې نازل کړی د خپل بنده باندې نبی علیه السلام باندې کتاب ولم يجعل له عوجا او نه د ګرځولې الله تعالی د قرآن لره هیڅ کوږوالی نه په الفاظو کې نه په معنیو کې قیما حال دا چې سم برابر د افراط او تفریط نشته کې لینذر باسا شدیدا د دې لپاره نازل شوی د چې او ویری د نبی علی السلام په د کتاب سره کافران د عذاب سخت نه من لدنه لطرف د خدای پاک نه ويبشر المؤمنين او زیر ورک مؤمنین ته الذين اغ مؤمنون يعملون الصالحات چې نیک کارونه کوي د چې زیر ورکی چې ان لهم اجرا حسنا بشک د لپاره اجر ډیر نیک ده ما کسین فيه ابدا دی به همیشه وي په دغه جنت کې تل تر تله پورې بیا ختمېدن نشته وینذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا او چې ویری هغه کسان چې د ډېر جهل نه دی وایي چې نیولې د الله تعالی یو څوک په زوی ګرځي باندې ما لهم به من علم نشته د دې لپاره په د خبره باندې څه دلیل ولا لآبائهم نه د پلرو په د خبره څه دلیل شته چې عزیر علیه السلام د خدای پاک زوی دی یا عیسی علیه السلام د خدای پاک زوی ده کبرت کلمه تخرج من افواههم لوی د هغه خبره چې راوځي د دې خلینه دومره حجمه جرم ده چې د الله د ډاره په د خبره مځکو اسمان لړزيږي ان یقولون الا کذبا نو وی دوی مګرم ډیر غټ دروغ وی دا چې نبی علیہ السلام ډیر حرص وو په دې چې ایمان راوړي د ایمان نه راوړ الله د توی ډیر غم مکوه فلعلك باخع نفسك شای چې ته قتل کوي ځان خپل على اثارهم پورسته ګرځیدل د دې باندې ان لم يؤمنوا بهذا الحديث کدی ایمان را نه ول په دغه قران عظیم شان باندې آسپند ډیر غم لکه ځان چې وجني نه دا خو تا کار نه ده ان جعلنا مع الارض زینه بشک موږ ګرځولې د هغه شیان چې په مځکه کې دي یو خایست لحد د غمزه کې د پاره لنبلوهم د دې د پاره چې خلق وو ازموي ايهم احسن عملا چې کوم یو د دې د په اعتبار د عمل سره د دغه دنیا اسباب زینت اسباب دي اوس اصل ژوندۍ د امتحان ده د می د امتحان د پاره پیدا کړی ته ما په غمجن کېږه کچا د زینت دنیوي غوړه کو دغه خایس باندې خطا شو نه لاړ اخرت برباد شي کچا اخرت ورکو دنیا عزت نه وي د دنیا زینت او خایس نه وي جنت به ځای وي وإنا لجاعلون بشک موږ ګرځون کې یو ما علیها هغه څلره چې په دغه ځمکه باندې دي سعیدن جرزا میدان وچ کلاک دا به ټول تبا کیږي ځمکه به ټول اواره کیږي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا دلته اوس یو دوه درې غټه غټه قصې شروع کیږي یو د اصحاب الكهف واقعه ده د قیانوس پاچا په وخت کې د عیسی علی السلام نه بعد یو پاچا و قصه چې مختصر ذکر کو خلک په زور شرک ته راګرځول په کلی کلی ګرځېدو او حتی الته به د اور کندې ورته جوړې کړې چې چا به ایمان نه پرېښ شرک به نه غوره کوه ورته وبیله دنیا غواړې او که مرګ غواړې نو بیا به وژو چا به چې د دین غوره کو شرک به غوره کو بیا به ژوندی پرېښ دا د سلسله وه یو څو ځوانان چې الله تعالی د یو زړه ته د حق علم ورکړی و هغه د خبرې نه مخالف شو دته مخامخ چې چا ورته ویل چې د وزیرانو خاندان زمون دي ته په نور خلکو چې ګرځي دام دي تا نه مني نو در هغه وخت د ایمان د شرک مطالبه تر وکړه د انکار وکړه موږ خالق د رب السماوات والارض رازق ما هغه ده کبل خبر کو دا ډیره غلطه خبر ده چې موږ بل څوک په خدای باندې منو بیا د ورته ویل چې ځوانان یې زړه مې نه در باندې کېږي د نور خلکو سره به دا فرق وکم د تاسې چې یو څو ورځې به مهلت درکړم په دا خبره ښه سوچ وکئ بیا چې زه راوګرځم دی خو نو ګرځېدو په کلیو په ښارو باندې کومه ایما خبر ونه منله نو مرګ به وي پاچا چې لاړ په بل طرف دی په خپل منځ کې مشوره وکړه چې یو وارې د دې دین نه قبلوه نو بیا د دې سره استوګم په کار نه ده درځي چې هجرت وکړو د دغه ځای نه غره طرف ته لاړ شو خدای پاک به د موږ تاسې د حفاظت بندوبست کوي کورونه څه څو روپۍ راواخیستې څه صدقه کړې څه د ځان سره راواخیستې روان شو د غره په لوري باندې په لار یو شپون ده هغه پښتنه ترکی دی ورته موږ د خدای د دین په خاطر د دغه ځای نه وتلي وای زم د تاسې سره ځم په لار سپای پسې روانېږي
دی راګرځي خو اخر اسپای ورته ګویانه کېږي چې د کوم خدای چې تاسو عبادت او بندګي کوئ زم دی هغه کوم د تاسې ملګرتیا کوم چې وروسته را روان ده چې 309 کاله اصحاب کهف ته کوم کرامت خدای پاک ورکړی و د ویدو په شکل په اړخ هم اوښته 309 کاله هغه سپي کې هم دغه حال و وای په حیواناتو کې بل حیوان جنت ته نه ځي یو دغه سپی د اصحاب کهف ته ځي جنت ته یو هغه خره د بلعام بن بعور چې بلعام ته ویل چې مزه د خدای د نبی د مقابلې ته مزه وای هغه به ځي دا کسان لاړه هلته په غار ته بیا به روزانه سړی رالیږو بازار نه به سودا وړه د الله اوس حکمتونه دي په دغه وخت کې په خلکو کې د دین نه خلک اړول شروع و ځکه عیسایت دین خو و خو دغه نه خلک اړول د شرک په طرف باندې په دې خدای پاک خوب راوست 300 کاله شمسی 309 کاله هجری دا 9 کاله کې زیات الته ورسته خدای پاک نظام بدل کړ یو مسلمان حاکم راغی هغه مسلمان حاکم خلک د دین په طرف بلل په دغه مسله کې اختلاف شو چې دوواري ژوندون شته کنه دا حاکم په دغه و پاچا په دغه و چې دوواري ژوندون شته او په علاقه کې د خلکو یو ویل چې نه دوواري ژوندون نشته دا الله ته وای ډیر وجل زارې وکړه چې خدای نعمت تعالی ته خو دغه حق ښکاره کړي نو د دعا خدای په قبول کړه الله تعالی خو ډیر حکمتونه په یوشي کې هغه اصحاب کهف د 309 کاله نه بعد را ژوندي کړه بیا یو خپل منځ کې سره وی چې څومره وخت هم تیر دا یو ورته چې ورځ ده ابل ورته چې نو ورځ هم نه د پرده که سهار دلته پراته و اوس دا د لمر لیانه دلوېدلی خو چې خپلو نوکانو ته یې وکته چې ډېر غټ شوي دي ویښتان ډېر ببر شوي دي آثار د هغه خاورو ګردونه ډېر پراته دي نو ویل چې بس خدای پاک علم د دې موږ په خبره باندې علم نشته بیا یې ملګري ته روپۍ ورکړې چې ورشه د بازار نه سودا راوړه خو ایهم ازکا طعاما اول دا معنا ده چې کوم یو ښه پاکیزه د حلال رزق دکاندار وي حرام خور نه وي د یغ نه سودا وکړه چې حرامه نفقه ونه خورو یا دا چې د کوم دنیا کاروبار غټ وي هغه کاروبار کې صفایي ډېرې وي برکت وي نو د یغه نه یې راوړه هغه روپۍ یې وړې چې ورغی یو خو د لیارو ته چې ګوري لیارې بدلې دي دروازې بدلې دي او د خلکو نه خبرې اوري ورب عیسی قسم چې وکړي ما د پر رب د عیسی علیه السلام قسم یې مخکې چا د عیسی علیه السلام نوم نه شوی اخیستی حیران شو دغه وجه نه یوې خواته ګوري بلې خواته ګوري چې دا اوس څه حساب ده ما کار بدل کړی څه وجه ده اخر ورغی چې طعام د چا نه اخلي لکه مړی نانوای ته ودرېده چې دغه روپۍ څو مړی راکړه یو چې روپۍ وکړې او دا خزانه ده چیرې پیدا کړې دا چې څنګه خزانه خو پرون مې په دغه روپۍ داسې کې چې پرون هم دغه پرون مې په دغه روپۍ سودا وړه نه ځان ما اچوه دکانداران پر راټول شو شر و شور شو د دغه ځای لکه ولسوال ته یې وروست دی کله وژاړي په دغه ډارېږي چې خو کفارو ته به په لاس باندې هغه پاچا به م ونیسي بیا به ملګري م راباندې هغه به م شهیدان کړي ما به م شهید کړي اخر یې ورته وویل چې نه دا تاسې څه وایې خو دغه خزانه ده ده هغه ورته ویل دغه 300 کاله مخکې تېر شوي دي دغه سکه د کوم پاچا چې ده دغه 300 کاله مخکې تېر ده ته خپله قصه وکړه ده زیاتې ورته ویل چې موږ داسې پاچا نه تښتېدلي وو په غره کې مه ځای نیولی و نو دوی زیاتې ورسره روان شو چې درځي چې لاړ شو هغه غره ته هغه پاچا چې په بل طرف دغه پاچا چې دغه دا یې غوښته چې خدای پاک دا مړي ژوندي کول راویني په دغه سیم حال ولېږه چې سوال دې قبول شوی دی راځه وایي دوی خو یو طرف ته وځنډېده بل طرف ته چې ورتله نو دربی و چې هغه غار ته ورتله هغه هلته وډار شو چې دا انشاءالله په موږ چې هغه پاچا هغه راغلی په سجده باندې خدای ته پرېوته دا ملګری ورغی چې بس اسلامي نظام راغلی دا وخت بدل شوی ده دی سره کېناسته خبرې وکړې خو بیرته خدای ته سوال وکړه چې الله موږ ته بیرته خپل مرګ راولي بیا الله پیغه ځای مړ کړه دا خدای پاک خلکو ته وروښوه چې زه دواري ژوندي کول کړی شم چې 309 کاله بعد یې ژوندی کوی شم نو 3000 کاله بعد هم ژوندی کوی شم 3 اربه کاله بعد هم ژوندی کوی شم په ژوند کې ذاتي څه فرق شو او هغه فیصله مو وشوه
بیا په دې کې اختلاف شو چې اوس څه پکو چا ویل چې په قبرونه به ورته جوړ کو د سرو زرو تختونه تابوتونه به جوړ کو په هغو کې به پټ کو دا خو یو غټ اولیا د خدای دی چا ویل په هر یو به کوټه جوړه کو چا ویل نقل به کې دغه ځای نه هغه پاچا چې مسلمان و د دغه وخت هغه ویل نه د دغه غار په خوله کې به جومات جوړ کو دا به د تبرکاتو یو ځای وي نور خلک نسل بم راځي په دغه ځای کې به تبرکان د خدای لپاره دعا کوي عبادت وکړي نو وای دینه کو خلکو په څنګ کې په قبر نه په څنګ کې د عبادت ځای جوړول په داسې شکل چې قبر مخته نه وي قبر په اړخ باندې نه وي د قبر او د دغه لمانځه په مان کې ستره دیوال موجود وي پناهګاه موجوده وي خو په دغه نیت قریب ورته جوړ کې چې په هغه ځای د خدای رحم ورېږي د نیکو خلکو په څنګ کې چې عبادت کوي خدای پاک دې ته عبادت قبلي یو دلیل دغه ځای ښوولی ده خو خدای پاک چې دا قصه بیان کړې دغه خلکو پوښتنه چې هغه دوه بدبخته یې ولېږل چې یهودو نه پوښتنه وکړه چې هغه سخت مسلې پوښتنه درنه وکړي جوابونه در وکړي خبرې بیا نو د نبي علیه السلام نه پوښتنه وشي یو د اصحاب کهف چې یو څه ځوانان ورک شوي دي د هغو قصه وکړه یو د ذوالقرنین چې مشارق و مغارب ټول کتلي دي د هغو قصه وکړه بلې د روح په متعلق کې بیا را روان ده نو دغه اصحاب کهف خبره چې خدای پاک ذکر کوي اهل کتابو به بیانول چې چا به ویل 3 کسان وو چا به ویل چې 4 کسان وو 3 و 4 سپی و 4 و 5 سپی و علاوه دا دواړه رجمن بالغیب د اسې د ځان غږیږي الله تعالی وی و کسان اتم سپی او دغه کې بیا د څه نوې چې رجمن بالغیب معلومیږي چې دومره کسان دي الله تعالی نبی علیہ السلام ته په دغه باب کې ذات ما دي چانه پښتنه کا چا پښتنه درنه کا کارا جواب ورکوه تا قصه دا ده که په غار ته وی رقیم تخطیط وی د دغه خلکو چورک شو بیا پاچا حکم وکړ د دې نمونه تاریخ ولیکه سلسله ولیکله په خزانه کې خو چې د خلک د موږ نو ورک شوی دي کې د شورسته خلک پیدا کی څوک چې هغه مسلمان په دې کې وو دا تخته دی تاریخ ولیکو بیا دغه غار خلیته ور دغه غار په خله کې دیوال جکو په یو دیوال کې دا تخته کې خو ان ام حسبت ایت ګمان کوي چې ان اصحاب الكهف خواندان د غار ورقیم او دغه تخته چې د دې نمونه په لیکلی وو کانو دی من آیاتنا عجبا د دلایل د قدرت موږ نه چې عجب دي نور عجایب نشته نه ډیر دلایل د عجب موجود دي تر هغه نه غټه خبر د عجب دا ده چې اتاغون د سړی مانبي مقرر کو دی نه مني څلويخ کاله یو حق تعلیم نه د کړی او داسې کتاب راو چې ټول دنیا د مقابلین عاجزه ده دوی بیا هم د نور عجایبات پوښتنه کوي اذ اول فتیه الى الكهف یاد که هغه وخت چې رجوع وکړه دغه ځوانانو د کفارو د ډانه طرف دیو غار ته فقالوا ويل ربنا آتنا من لدنك رحمه اي رب دې موږ تراول موږ تراکه موږ ته د خپل نزد رحمت وهيئ لنا من امرنا رشدا او ته برابر کې د موږ د پاره د کار د موږ نه رښتو هدایت چې په سم لار د هجرت د ځای تلار شو چې دینه پناه تدبیر تراوخه فضربنا على اذانهم موږ ویل وکړه په دې په غوګو باندې په کهف په غار کې یعنی پرده مو واچوله سنین عدد څه کلونه په شمیر باندې بس د الته پراته دي د ویډیو په شکل ثم بعثناهم بیا مو راپور تکړه لنا علما د دې لپاره چې معلوم کو اي الحزبين چې کوم یو دغه دوه ډلو چې په خپل منځ کې اختلاف کوي احصا لمال بسو خ حساب کوون کې د هغه وخت لاره چې دی وخت کې تیر کړی د امدن په اعتبار د تیر دلو دغه غار کې نحن نقص عليك موږ بیانو قصه په تا باندې نه به هم د خبر دی بالحق په حق سره انهم بشک دی فتيتون ځوانانو امنو بربهم چې ایمان راوړو په خپل رب باندې وزدناهم هدا او موږ ورزیات کړو دوی ته هدایت وربطنا على قلوبهم او ټینګ تړلی و موږ زړونه د دې په قوت او صبر سره اذ قاموا کله چې ودرېد د پاچا په مخ کې فقالوا ويل ربنا رب السماوات والارض رب دې موږ رب دې اسمانو او د مځکه ده لن ندعو من دونه الها موږ نه بولو بغیر د الله نه بل خدای کوم هو تقدیر ده لئن عبدنا غیره کده غیر د الله نه عبادت وکړو لقد قلنا اذا شططا بیا خو په تحقیق سره موږ خبره کړی ډیره خطا او لوی د درو خبره چې بل څوک په خدای ومنو
هؤلاء قومنا دا کسان قوم دی موږ اتخذوا دی نیولې دي من دونه غیر دی الهه نور خدایان لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولدی راتګ نه کوي په عبادت د باطل خدایانو باندې په ښکاره دلیل خو موږ ته د دلیل د قرآن یا د حدیثو لکه موږ تاسې دلیل دی هغو ته هم دغسې کتابونه کتابي دلیل در راته ووایي فمن ازلم څوک لوی ظالم ده ممن دی هغه چا نه افترا علی الله کذبا چې وتړي په خدای پاک پورې دروغ و اذ اعتزلتموهم بیا په خپل منځ کې ویلې چې کله په څنګ شوي تاسې د دغه مشرکینو نه وما یعبدون او د هغو بتانو نه چې دی عبادت کوي الا الله ما سوى د الله نه چې تاسې یو وار د یوه الله عبادت کوئ نو د مشرکینو سره نو بیا ګډ مه اوسېږئ فاو الى الکهف نو تاسې لاړ شئ غار ته هلته پکې دیره شئ ینشر لکم ربکم من رحمته چې تاسې د خدای د رضا دپاره هجرت وکئ مخکې موږ نه وویل چې څوک چې هجرت وکړي یجد فی الارض مراغما کثیره وسعه رزق به هم پرې راکړي ځای به هم تنګ نه نو ینشر لکم ربکم من رحمته نو خپور به کې رب د تاسې له خپل جانب نه د رحمت نه ویهیئ لکم من امرکم مرفقا او تیار به کې د کار د تاسې نه اسباب د ګزاران او د خوشحالي دی په غار کې دي خو لمر هم نه په لګېږي چې تکلیف شي ورته هوایم نه بندیږي چې تکلیف شي د غار خوله داسې ده لمر په یوه طرف په بل طرف ترځي خو هغه اکسیجن جاری ده خوله خلاصه ده د غار وتره الشمس توین المر اذا طلعت چې کله راوخیږي تزاور عن کهفهم میلان کوي د غار د دی نه ذات الیمین په ښي لوري باندې و اذا غربت او کله چې بیا لویږي تقرضهم پرېږدي دی ذات شمال په چپ طرف باندې وهم په فجوه منه او دوی په هغه پراخ ځای د دغه غار کې دي ذلك من آیات الله دا د آیاتو د خداوند متعال نه دي من يهدي الله څوک چې الله هدایت ورته وکړي په هو المهتدي نو هغه سړی لیار مندون کیده ومن يضلل او څوک چې الله یې ګمراه کړي فلن تجد له وليا مرشدا ته به نه کې پیدا دی هغه دپاره دوست هدایت کوونکی وتحسبهم ایقاظا ته به ګمان کوي په دغه اصحاب کهف کې ووینې د ویښو خلکو سترګې لوڅې دي وهم رقود او حال دا چې دوی ویده دي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال الله تعالی اړو په ښي لوري او په چپ لوري چې هغه یو لوري باندې مریض ډیر پروت وي مریض ولګېد ډاټې زخمی شي نه لکه ویده په یو اړخ په بل اړخ باندې وکلبهم او سپی د دی چې دا باسطون ذراعیه غزون که د خپلو څنګلو بالوسید په غاړه د خوله د دغه غار باندې لو اطلعت علیهم نبی علیہ السلام ته خطاب ده کتب الفرض کا خبر شي په دی باندې لولیت منهم سر ورپورته کې دی وینل په و بغرځي د دینه په شا باندې پیرارن په تیخت سره ولا مولئت منهم رعبا تب ډک شي د دینه د ډار دی وجنه د حضرت معاویه سے په دور کې که د حضرت عمر سے په دور کې حضرت معاویه سے په دغه ځای کې جهاد ته په دغه علاقه کې تیرېدو نو ویل دغه اصحاب کهف ځای مشهور و چې دغه ته څوک ورلېږلی وای حضرت عبدالله ابن عمر ورته ویل چې ګوره ما ورځه تر تا نه ښه سړي ته خدای پاک ویلي دي چې که ته ورشم په منډه به ترځې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ده وایي ده څه ملګري ور ولېږل چې ور ولېږل چې غار ته ننوته یو هوا د اور په راغله هلته پکې اوس ختم شو بیا نه دي راوتلي وکذلک بعثناهم همدارنګه لکه چې ویده کړي وو موږ د اصحاب کهف بیرته مو راژوندي کړل یتساءلوا بینهم چې پوښتنې خبرې سره وکړي په خپل مابین کې قال قائل منهم ویلی یو د دی کم لبستم درته مو څومره وخت تېر کړی قالو دا نور ورته ویلې لبسنا یوما یوه ورځ مو پوره تېره کړې ده سهار راغلي وو او بعض یمنا بعضې ورځ پوره هم نه ده تېره شوې مازدیګر ده اوس خو قالو دوی بیرته سره ویل ربکم رب د تاسې اعلم ښه عالم ده بما لبستم په هغه وخت چې تاسې دلته تېر کړی ده فبعثوا احدکم ولېږه یو د تاسې بورقکم هذه په روپیو سره چې دغه روپۍ دي الی المدینة دغه ښار ته فلینظر ودې ګوري ایها ازکا طعاما چې کوم یو د دغه دوکاندارانو ښه ده په اعتبار د طعام سره فلیاتیکم برزق منه راتګ دې وکړي په رزق سره د دغه ښه دوکاندار نه چې پاکیزه حالونه وي خوراک وي رزق وي خو ولیتلطف زیرکتیا دې ډېره کوي پام دې کوي چې څوک په پوه نشي چې هغه کاپیران خبر نشي دا د قرآن عظیم شان دی مابین ټکی ده ولا یشعرن بکم احدا خبر نشي په تاسې باندې هېڅوک انهم یظهروا علیکم ځکه که چیرې دی هم در باندې خبر شي
یرجموکم یا خو مو په ټینګو سنګساروي او یعیدکم فی ملتهم یا به مګرځي د دې په دین باندې ولن تفلحوا اذا ابدا که خدای نه خسته دین مو پرېښو د تکلیفو برداشت مو ونه کو بیا خو به کامیاب نشي هیڅ کله هم وکذالک لکه دوی مو چې راویښ کړه الله وی دغه شان اثرنا علیهم خلق مو په خبر کړ په دې باندې لیعلموا د دې لپاره چې دا خلق پوه شي چې ان وعد الله وعده د خدای پاک چې دواري ژوند کوون د حق د حق ده وان ساعه لا ریب فیه او په دې پوه شي چې قیامت کې هیڅ شک نشته اذ یتنازعون بینهم امرهم کله چې جګړې کولې دوی په خپل مابین کې په کار د دین پر کې فقالوا ابن عليهم بنيانا بیا بعض خلک ویل چې په دې باندې جوړه کوي یو بنا ربهم اعلم بهم رب دې عالم د په حال دې چې دا څنګه خلق دي قال الذين غلبوا ویل هغه خلکو چې غالبوا على امرهم دې په کار باندې چې د حکومت ولا خلکو لنتخذن عليهم مسجدا موږ به جوړ کو په دې باندې جماعت چې خلک المنځ کې وکي دعا وکي سيقولون ثلاثه زرد بعض خلک وی چې درې کسان دي رابعهم كلبهم څلورم سپیده دا یو ډله د نصاراو چې یعقوبیه دغه داوی ويقولون خمسه او بل ډله وی چې نا پنځه دي سادسهم قلبهم شپږم سپیده نستوریا به داوی رجما بالغیب دا دواړه اچ وشتل دي په غیب به دلیل وی ويقولون او مسلمانان وی د نبی علی السلام په خبر چې رسول الله دی پوی کړی دي سبعه وکسان دي وسامنهم اتم دي قلبهم سپیده دی قل رب اعلم بعدتهم تورتو یا چې د مارب عالم د دې پشمیر باندې ما يعلمهم علم نه لري په دې باندې الا قليل مگرم کم خلق چې الله تعالی په خبر کړی دي فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ته جګړه مکوه مناظره مکوه په حق دغه اصحاب کهف کې مگرم مناظره ښکارا کوه ولا تستفتي بهم او ته پتوا ما غواړه پښتنه مکوه د دې په باب کې منهم دی يهودنا احد دی اچانه هم ځکه د دې علم نشته په دغه باندې د نصارا او علم نشته د يهود علم نشته اته علم ما چې درکړه د په دغه باندې دا نور حساب ده سلطنه دې شو کنه په نیمای کې دا بس الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأزواجنا ولأسهارنا ولذرياتنا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه خدای دې متعال دې موږ ټول دې تا رضا نصیب وګرځي آینده ژوند د استقامت شریعت نصیب وګرځي د ټولو کړو ګناهونو مغفرت نصیب وګرځي الله تعالی څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي دې موږ نه دعا وغواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې الله دې ټولو په شر دروس حاجتونه دینی او دنیوي د غیب خزانونو پرک د افات او بلیات مشکلاتونه دې موږ سره حفاظت نصیب کړي خدای پاک بندیان د اهل اسلام دې بند اخلاص کې قرضداران د اهل اسلام د قرض نخلاص کې مریضانو د اهل اسلام ته شفا کامله نصیب کړي مسافر د اهل اسلام په خیر او عافیت باندې خپل کورونو ته ورسي به ودو ته نکسالي ودونه نصیب وګرځي به اولادو ته نکسالي نارینه اولادونه نصیب وګرځي موږ والدین ته دعا وکړو خدای صحت کامله نصیب وګرځي خدای پاک موږ ته توفیق د ادب او د خدمت نصیب وګرځي دې په حقوق کې چې موږ نه تقصیر شي الله تعالی ته دې ته نیک عوضونه او موږ ته مغفرت نصیب وګرځي
خدای پاک موږ استادان مشایخ کرام چې کوم د دنیا نه تللي دي ټولو ته جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب کړي چې ژوندي دي الله په ژوند کې برکت کړي صحت او عافیت نصیب کړي موږ ته توفیق د ادب او د خدمت نصیب وګرځي جزا الله عنا محمد صلی الله علیه وسلم بما هو اهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. یو خبره ټول مرګري واوري ګوري دا خو د عبادت سیزن ده د عبادت وخت ده او شیطان دی موږ دښمن ده شیطان ته باید موږ تاسو موقع ورنکو دغه وخت چې موږ په مجلسو باندې تیرو یا په فضول چکرو باندې تیرو هغه د خدای پاک په ذکر او په عبادت باندې تیر کو د ختمونو کې چې تراویح کېږي په اکثرو ځای کې ما مخکې وختو کې چې لیدلې دي ډیر ځای کې داسې وي چې د مخکې صفونه ولاړي هغه په تراویح باندې لګیایي شاته ځوانان خلک مریضان هم نه وي په مجلسو لګیایي تر هغه وخته لګیایي چې کله امام رکوع ته ځي نو بیا پس یې غنه نیت چې وتړي یعنې ما په خپله لیدلي دي په ډېرو ځایو کې مې لیدلي دي هغه قرآن چې په لمانځه کې ویلی کېږي او د روژې مبارکه میاشت ده په دغه وخت کې څومره ثوابونه دي دا شیطان په دغه عین حال کې د عبادت نه محروم کې راغلی مې په جماعت کې ولاړې مې د نن په جماعت کې شیطان خپل کار وکړي نبی علیه الصلاة والسلام وی اختلاس غلا د لمانځه غلا دا ده چې په لمانځه کې د سترګې بل طرف ته کړې شیطان دغومره برخه د لمانځه درنه وتښتوله هغه ثواب یې در کم کړو چې دا سترګې دې په بله خوا واړولې نو دغه شیانو کې باید موږ تاسې په خپله مینه باندې د چا په ویلو نه خپل ځان کې دا ماده پیدا کړو د قرآن عظیم شان زندگی د چې په دغه وخت کې عمل نه وي بیا به په کوم وخت کې عمل کوو باید تراوح ته په ښه مینه په ښه محبت باندې راځو دلته په صحیح طریقه په تراوح کې شریکېږو د خپل منځو کې مجلسونه دا شیان پرېږدو او دغه لږ د آداب و رعایت باید وشي په ډېرو اوقاتو کې موږ نارې کو چې غلی شئ اقامت شروع وي تر هغه وخته غږېدا نه بس کېږي چې مګر ملا الله اکبر کړي په اذان چې څومره ثواب ده چې څوک هغه کلمات ورسره وي خو هغه سړي ته هم دغومره ثواب ده